د ایران امریکای او د اسرائیل جګړو نه وروسته عرب اماراتونه ګڼ شمېر کې خلک ډیپورټ کړي شوي دي او خپلو کورونو ته راغلي دي. ورسیز پاکستانیان وایي چې دوی سامانونه، ګاډي او په بینکونو کې پیسو په شمول هر څه په دوبۍ او ابوظبي کې پاتې شوي دي. پراچینار کې خبري کنفرنس ته وینا په وخت عرب اماراتونه ډیپورټ شوي کسان ویلي دي چې د دوی د امریکای، ایران او اسرائیل جګړې سره هیڅ تعلق نشته. دوی بې ګناه د عربو ملکونو نه ویستل شوي دي. ز سرپرواز علی نمیگم کرم جنسه سره تعلق ده. ز امارات کې مو شپوړس ولس کوله تیر کو 2008 کې لوړوم، بیا درې کوله مو هلته لیبر کور وکړو، لینسس مو واخیستو، بیا ز شارجې ټکسي مو تقریبا 14 کوله وچلولو. شارجې ټکسي مو چلولو، شپې 9 بجې ټایم مو ته کول راغی امیګریشنه چې ته سبا جوازو ته 10 بجې ځان ورسوه. بیا په سبا چې زه 10 بجې جوازو ته ورغلم، هغوی بیا کوټې کې بند کو، تقریبا ټوله ورځې مو نوره تېره کړه، مړۍ نه راکوله. بیا شپې 10 بجې بیا بل ګوډي کې اوچات کو، ډېر کسان وو. بیا هغه ته بوتللو ابوظبي سویحان جیل ته. سویحان جیل کې تقریبا لا شپې مو باندې جیل کې وکړې، هغه کې مو ته مړۍ ډېره بېکاره مړۍ راکوله، سزا یې راکوله. اول ورځو کې مو ته 48 غنټې بعد خوراک راکړی دی، 24 غنټې مو ګلۍ کې ودرولي وو په ولاړه باندې چې دا به تاسې کینوئ نه. هغه نه بعد کې بیا مو ته ټکټ وکړو، فیصل آباد ایرپورټ باندې کوز کو، سوال مو وکړو چې مو څه قصور دی، څه وجه دی. هغوی مو ته جواب نه راکولو چې دا د مو کار نه دی. زما نام وجاهت دی، زه کورم ایجنسي پراچینار سره تعلق لرم. زه 2008 نه UAE دوبۍ کې وم، نو زه یو ډرایوینګ سکول کې ایز انسټرکټر مو کار کول. زه چوټۍ نه راغلی وم، نو میاشته چوټي مو کله مو واپسي ټیکټ وکړم کراچۍ نه ټو دوبۍ. زه چې کله دوبۍ ایرپورټ ته انټر شوم، امیګریشن کې ما پاسپورټ واخیسته. زه پاسپورټ یې واخیسته، هغوی چیک کو، ما نه پوښتنه وکړه تا نامه څه دی؟ مې وجاهت علي. نو هغو باقاعده منشن کو چې تا نامه علي؟ مې لا علي نامه. بس زه امیګریشن افیس ته واستولم، 5-6 غنټې هلته کې کېنولم. هغه نه وروسته بیا CID افیس ته بوتلم، هلته کې ورته ویزا کینسل کړه چې تا ویزا کینسل دی، تو واپس ټیکټ وکړه، تو واپس پاکستان ته لاړ شه. نو ما په سبیل واپس کراچۍ ټیکټ واخیستو، زه راغلم پاکستان ته واپس. قبایلي مشرانو هم عربو ملکونو نه د پاکستانیانو ډیپورټ کولو باندې افسوس څرګند کړی دی او ویلي دي چې غریبي طبقې سره تعلق لرونکي خلکو د عربو ملکونو نه ویستل د افسوس وړ دی. حکومت د اورسیز ډیپورټ کولو سمدستي نوټس واخلي او د دوی مشکل دی حل کړي. او مو د پاکستان حکومت نه د پرزور مطالبه کوو صدای تا د پر توهین دی. تو یو اټمی ملک ته یو اټمی اسلامي ملک تا عوام سره دومره زیاتای کیږي، تا عوام سره ظلم کیږي او الټا بیا هغه څه خپل کور ته لوټلی رسي او ته خپل کور کې لوټ کوي. دا څومره د افسوس خبره ده. د پاکستان داخله چارو وزارت ویلي دی چې د عربو ملکونو نه ډیپورټ کړي شوي خلک د نیمګړي کاغذونو په سبب ویستل شوي دي. خو عرب اماراتونه ډیپورټ شوي اورسیز پاکستانیانو د پاکستان داخله وزارت دغه دریځ رد کړي او ویلي چې دوی بې ګناه عربو ملکونو نه ویستل شوي دي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پاراچینار، ضلع کرم.